الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجر. وأيضا قال: اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجر. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وخصوصا على الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن، فإن من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة، ومن يتبعه القرآن يزح في قفاه حتى يقذف به في نار جهنم، أو كما قال رضي الله عنه. درود شریف شوق باندې وایي: اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زما معزز محترم، الله رب العزت زمونږ او ستاسو د ټولو ایمان کامل او اعمال صالحه نصیب او فرمایي. الله رب العزت زما او ستاسو خصوصا او د ټول امت مسلمه عموما د دې دور د خطرناکو فتنونو د ایمان او د اعمال حفاظت فرمایي. معزز 13 جمعه ما یو سلسله شروع کړې و د صفات حمیده. اول صفت ما بیان کړو، دویم نمبر صفت مختصرا ستاسو حضور کې پیش کوم. دویم صفت حمیده هغه اتباع ده. اتباع د تبعیت باو تبعا و تبعاتن او جمع تبع و تبع راځي. اتباع خپل معنا دا یو کس دویم کس پسې مخکې کس پسې دویم کس ته هغه ته تابع وي. مخکې څوک روان دی او ته د هغه پسې شاته روان شي، نو دا ته د هغه اتباع وکړه. لغوي لحاظ سره عربو کې تابع او تالي هغه انسان ته وایي چې کوم کس بل کس پسې شاته روان شي، نو ده ته تابع وي. او شریعت کې اتباع امام احمد بن حنبل رحمه الله نه علماء نقل کړي دي. هغه فرمایي: وهو ان يتبع الرجل ما جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه ثم هو من بعد في التابعين مخير. د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابو په منهج او طریقې کار روانېدلو ته په شریعت کې اتباع وي. چې انسان په دنیوي زندګۍ کې د منهج او د طریقه د لاره د نبی صلی الله علیه وسلم والا لارې، د لاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو والا لارې، د منهج او طریقې کار په دین او دنیا کې د نبی علیہ السلام او د صحابو والا لارې، نو دې ته اتباع وي. اتباع قرآن پاک کې 55 آیاتونو کې الله رب العزت بندگانو ته د اتباع حکم کړی، او په احادیثو کې تقریبا 15 احادیثو کې او 48 آثارو کې د اتباع تذکرہ راغلی. خو بیا اتباع قرآن پاک کې مختلف آیاتونه دي. بعض آیاتونو کې د دې حکم دی چې د الله رب العزت تابعداري وکړي، د الله اتباع کوي، د الله رب العزت د احکام اتباع کوي. په بعض آیاتونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم
د ذات اقدس د اتباع ذکر دی، په بعضې کې د احکامو د اتباع ذکر دی، په بعضې کې د مؤمنانو د لارې د اتباع ذکر او تذکره راغلی ده، او په بعضې قرآن پاک په آیاتونو کې د قرآن د اتباع حکم مؤمنانو ته راغلی دی. زه من جمله یو آیات یو حدیث او آثار وغیره ستاسو مخې ته وړاندې کوم. قرآن پاک کې په ډیرو آیاتونو کې بندگانو ته الله دا حکم فرمایلی دی چې په دیو په دنیا کې د قرآن اتباع کوي. د چا اتباع وکړي؟ تیز وایي د چا؟ د قرآن نه بغیر به په دنیا کې مسلمان او مومن د هیڅ کتاب، د هیڅ آیین او د هیڅ نظام اتباع نه کوي. دا الله رب العزت خپلو بندگانو باندې فرض او ضروري او لازمه ګرځولې ده چې بندگان به د قرآن اتباع کوي. ما سوای قرآن اتباع نه الله رب العزت خپل بندگان د هغې نه سختۍ سره منع فرمایلی دي. الله رب العزت نبی صلی الله علیه وسلم تم ځای په ځای باندې د قرآن د اتباع حکم فرمایلی دی او خپلو بندگانو ته هم الله فرمایي وهذا کتاب انزلناه مبارک. دا کتاب دا قرآن یو عظیم کتاب دی، عظیم المرتبت کتاب دی او ورسره مبارک هم دی. د مبارک معنا علما کی کثیر الخیر، په دې کې ډیر زیات خیر دی، په دې کې ډیره زیاته فایده ده. په قرآن باندې منګولو لګولو کې په دنیا کې انسان سرخرو کېږي، کامیابېږي او آخرت کې هم کامیابېږي. قرآن باندې عمل کولو باندې بیش بها او قیمتي فواید انسان ته په دنیا کې حاصلېږي او عقبا کې مسروادي دي. او قرآن نه علاوه په بل کتاب، بل نظام، بل آیین پسې تک کې د دنیا هم بربادي ده، د عقبا هم بربادي ده. الله یې زموږ حفاظت نصیب کړي. نو الله فرمایي وهذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه. تاسو تابعداري د قرآن وکړئ. د چا وکړئ؟ د قرآن. زموږ بدقسمتي ده چې موږ په داسو چهرو باندې او په داسې نمونو باندې د ملک پاکستان د ازادۍ د اول ورځې نه اوړېدلي یو چې د هغې قرآن سره دشمني ده، د هغې قرآن سره وفا نشته دی، د قرآن نه مخالف خلک دي. په 7 ستمبر 1947 کې چې کله پاکستان آزاد شو، بیا مسله را مخې ته شوه چې پاکستان خو آزاد شو، اوس به مونږه پاکستان قانون سره څه کوو؟ کوم یو قانون په ملک پاکستان کې رایج کو چې هغې باندې به د پاکستان باشندگان او د پاکستان اوسیدونکي خلک زندگی تیروي. نو دا ظالمان دې ته نه ګوري چې دا لس لکه نه زیات شهیدان او دومره د پاک دامنو او د مبارکو زنانو عزتونه د پاکستان په ازادۍ کې تار تار شوي دي. نو هغه وینې چې څه دپاره توی شي، خو هغه نظام راوله که نه، هغه قانون راوله که نه، خو موږ سره مدون پروت دی. قرآن او احادیث او فقه حنفي کې په مخ د کائنات کې داسې مسله نشته چې د هغې حل موجود نه وي. د هرې مسلې حل شته. نو دې ظالمانو بیا د 1935 د انډیا ایکټ، د انډیا هغه قانون او قائد اعظم، ستاسو قائد اعظم موږ ورته قائد هم نه وایو، نو اعظم خو ډېره لویه خبره ده. او قائد موږ محمد رسول الله دی، قائد زموږ قائدین زموږ صحابه دي، قائد زموږ قرآن دی، قائد زموږ امام اعظم ابو حنیفه دی، قائد زموږ اسلاف او کافر دي. داسې پستاک او فجار او نشیان او د انګریز ټټوان چا چې پاکستان د ازادۍ نه بعد هم خپلو تقریرونو تحریرونو کې دا اقرار کړی دی چې د شپږم برطانوي جاربوش د هغه اتباع په ما لازمه ده او زه به د هغه د قانون لاندې زندگی پاکستان کې تیروم. هغه څنګه د مسلمانانو قائد کېدی شي؟ نو هغې ظالمانو و قائد اعظم وویلې وایي دلته خپل قانون چې جوړی نو دا ډېر وخلي، دا ګران کار نه دی، کم از کم په دې به 2 کاله لګي. لہٰذا موږ سره فی الحال به مونږه د انډیا ایکټ 1935 چې کوم دی په هغې باندې مونږ عمل شروع کړو. نو اول ابتدا بسکون د ملک پاکستان وشوه. قرآني نظام په ځای باندې کوم ایکټ دلته مقرر شو؟ انډیا ایکټ 1935. نو په هغې باندې عمل روان شو. دا ډېر د افسوس مقام دی چې قرآن غونته عظیم قانون شته، د قرآن غونته عظیم آیین شته، د حدیث نبیو غونته یو لوی دفتر د احکامو په صورت کې شته. فقه حنفي 800 کاله دا به طور آیین او قانون او قضا پاتې شوې ده، هغه موږ سره موجود ده. موږ بیا هم قرآن نه علاوه بل قانون ته ځو. دا بدبختي نه ده؟ دا که نه ده؟ ټول وایي ده
الله یې موږ دې بدبختۍ نه وساتي. الله فرمایي فتبعوه، تاسو د قرآن تابعداري وکړئ د قرآن. بل آیات کې الله فرمایي اتبعوا ما انزل الیکم، هغه دین اتباع کوي، د هغه قرآن اتباع کوي چې تاسو ته نازل شوی دی ستاسو د رب د طرف نه. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، ولا تتبعوا من دونه، د قرآن نه علاوه بل چا اتباع وایي اتباع به نه کوي. د قرآن نه علاوه بغیر بل چا اتباع نه، بل چا پسې تګ نه الله رب العزت مونږ منع کړي یو. مؤمن او مسلمان به د قرآن نه بغیر بل لارې پسې نه ځي، بل آیین او قانون پسې به نه ځي، بل نظام پسې به نه ځي. مونږ الله پاک منع کړي یو. ولا تتبعوا من دونه، څه ضرورت دی ماته چې زه کینم بندگان دي کینی، فساق او فجار دي کینی او دې زما د زندګۍ دپاره دستور جوړوي. آیا قرآن دستور کافي نه دی؟ څه ضرورت دی ما دپاره او زمونږ د ملک دپاره چې فساق او فجار او شرابیان کبابیان دي کینی او هغه راپاسې او زما د زندګۍ دپاره دی آیین مرتب کوي، دفعات دي جوړوي، سزاګانې دي مقرر کوي. ولې د قرآن او د سنت حدود او تعزیرات، د قرآن او د سنت آیین زمونږ د زندګۍ دپاره کافي نه دی؟ وایه که نه یار کافي دی. نو بیا بل آیین ته ضرورت لرو نه لرو؟ مونږ ضرورته بالکل ضرور مونږ په 100% کې 1% قدرې قرآن پاک نه بغیر بل آیین مونږ ته منظور نه دی، بل قانون مونږ ته منظور نه دی، بل دستور پسې مونږ تلو ته تیار نه یو. تاسو هم داسې که نه یې؟ دا د مؤمن شان دی. دا د مؤمن شان دی. دورنگی خوان دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا، یا موم شا بس کافر شا، مشرک شا مرتد شا، او که نفس سنگ کی کانے کے زان ایمان مومن جوڑے بے ود قرآن نہ بغیر بل قانون تسرا نہ بچتے. بس ختم خبر دا. دا اسلام خدا سے پڑھ خبر نہ دا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ترکتکم علی ملت لیر بیزا، تاسو ما داسې دین باندې پرېښودي دا تک سپین دی. نبی علیہ السلام فرمایي ترکتم علی ملت بیضاء نقیت، داسې تک سپین دی، صفا دی، مزیدار دی. نبی علیہ السلام فرمایي دومره واضح دلایل دي، دومره واضح احکام دي. لیلها کنهارها، لیلها کنهارها، د زما د دین نبی علیہ السلام فرمایي شپم داسې روښانه ده لکه ورځ څنګه روښانه ده. اور صحابہ فرمائی بالکل صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ. حضور رښتیا فرمایلی دي. حضور چې موږ ته کوم دین راکړی دی د هغې توره شپه هم داسې رڼا ده لکه سپینه ورځ. نو لہذا سپین روښان ورغونته دین موږ سره شته، قرآن موږ سره شته، نظام شته. نو د غیر اتباع جایز ده بیا؟ نبی علیہ السلام صحابی ابو موسی اشعری فرمائی ان هذا القرآن قائم لکم اجرا و قائن علیکم وزرا. دا د الله سپین کتاب او قرآن تاسو ته اجرم لیکي او تاسو په ګناهګارېږئ. هم کوم صورت کې به تا ته اجر ملاوي او په کوم صورت کې به ته ګناهګارېږي د قرآن د وجه نه. فرمایي فاتبعوا القرآن ولا یتبعنکم القرآن. ابو موسی اشعری فرمایي تاسو قرآن پسې شئ، قرآن ځان پسې مه کوئ. تاسو قرآن پسې شئ، ته د قرآن تابع شه، ته د خپل خواهش، خپل رایا، خپل نظریه، خپل عقیده، خپل سوچ او فکر د چا تابع کا؟ د قرآن. قرآن به د خپل خواهش پرسته په پاکستان کې او په جمهوري ټولو ملکونو کې قرآن د خواهش تابع دی. قرآن که خواهش ویلې چې د قرآن دا حکم د نافذ شي په ملک کې او دا قرارداد دی منظور شي، دا بل دی پاس شي، نو قرآن به پاسې کړي. نعوذ بالله بیا قرآن هم فیل دی. قرآن څه شی دی؟ مولیان په دې ذهن نه خلاصوي و یاره دلته کې چې کوم ووټینګ کېږي، دلته کوم قانون سازي ده، هغه خو په قطعي احکاماتو کې نه ده، هغه مجتهداتو کې ده، مباحاتو کې ده. د شراب حرمت او شراب بندیز دا قطعي څیز دی که مباح څیز دی؟ حاجي قطعي څیز دی. څه شی دی؟ قرآن شراب حرام کړی دی او قرآن بند کړی دی. نو بیا دلته په دې شرابو بندېدو باندې بل ولې پیش کیږي؟ د شراب د الله قطعي حکم د بنده د خواهش ولې تابع کیږي؟ او دغه شانتې ربا او سود قطعي حرام څیز دی او قطعي منع دي. نو بیا ولې ته دا د خپل خواهش تابع کیږي؟ په دې بل ولې پیش کیږي؟ دا قانون سازي په قطعیاتو کې نه ده. نو دې نه لوی کفر بل شته؟
همدغه کفر دی. نو الله نبی حضرت ابو موسی شریف فرمایي تاسو قرآن پسې شئ ولا یتبعنکم القرآن، قرآن دې تاسو پسې نشي ګورئ، قرآن خپل تابع نه کوي. فإنما يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة، چې کوم انسانان قرآن پسې روان شول، قرآن خپل قائد اعظم وګرځول، قرآن خپل لیډر او رهنما وګرځول، او دې ورپسې شاته دویم روان شو، فرمایي یهبطکم به على رياض الجنة، دا قرآن به تاسو د جنت باغاتو ته بوځي ان شاء الله. او بیا فرمایي ومن یتبعه القرآن، کوم انسان پسې چې قرآن شو دې مخکې شو قرآن شاته کو. قرآن ته وایي چې که 2/3 اکثریت د اسمبلی ته پاس کړي نو خوښي ده، بیا به د ځان نه مخکې کومه. او که بندګانو، فساقو، فجارو، شرابیانو، کبابیانو، د غیرو ایجنټانو او د کافرانو بوټ پالشانو ته فیل کړي نو بیا به ته فیل ښه. نو دا قرآن سره چا دا عمل وکړو. نبی حضرت ابو موسی شریف فرمایي ومن یتبعه القرآن یزح فی قفاه حتی یغذف فی فی نار جهنم، نو دا قرآن به د په سټ سور شي، د سټ نه به رونی سو جهنم ته به غزار کی ښه. اوس خپل لار ځان لګورئ، قرآن پسې به کیږو که قرآن به شاته غورځو وایا حاجي څه به کیږو؟ قرآن پسې به کوو. خو زمونږ به خپل خواهش، خپل نظریه او عقیده، خپل منهج او طریقې کار د قرآن تابع ګرځو، قرآن به د خپل خواهشات تابع نه ګرځو. لہذا الله رب العزت موږ تاسو ته د عمل توفیق نصیب کو فرمایي. نو د قرآن د اتباع په بېشماره احادیثو کې تذکره راغلې ده، په بېشماره آیاتونو کې د قرآن تذکره راغلې ده. دغه شانتې د اتباع هغه صفت حمیده تذکره ده که نه، د نبي علیه السلام د اتباع حکم راغلی دی، د مؤمنانو د لارې د اتباع حکم راغلی دی، د صحابه کرامو د جماعت د اتباع حکم راغلی دی، د حق د اتباع او د اهل حقو د اتباع حکم راغلی دی. مونږ به تاسو په دې باندې مکلف یو چې مونږ به حق پسې ځو. چا پسې به ځو؟ قرآن او اسلام او دین او شریعت هغه بنا په کثرت او په زیاتوالي نه دی، هغه بنا په حق او په قوت دلیل دی. دې وجه نه سفیان ثوری رحمه الله فرمایي، سفیان ثوری فرمایي اسلکوا سبیل الحق، اسلکوا سبیل الحق ولا تستوحشوا من قلة اهله. فرمایي د حق په لاره روان شه، او چې د حق لارې والا خلک که بالفرض دا کم و کم په تعداد کې، نو دینه یریږه مه، د دینه متاثر نشي. هسې نشي ده ووایي چې یاره دا مسله خو صحیح ده خو کسان لږ دي، تعداد لږ دی، دا خو یو څو کسان دي. ولا تستوحشوا من قلة اهله، اهل حق کم وي ښه، اهل حق کم وي. څه شی وي؟ کم وي، کم ښه، اهل حق کم وي. ټول عمر اهل حق کم دي. تعصب قیامت به د دې ته لا تزال طائفة من امتی، طائفه یو وړې ډلې ته وایي، په 2 کسان هم اطلاق کېږي ښه، کله په 1 قسم اطلاق کېږي. لہذا اهل حق کم وي نو حق پسې روان شه، او دې ته به نه ګورې چې دا خو دومره ډېر خلک دي، نو دومره ډېر خو کافران دي، بس کافر شه که نه. کافران ډېر دي که مسلمانان؟ وایه کافران ډېر که مسلمانان؟ کافران ډېر دي. بیا ولې؟ که مونږ کفر پرېښی د اسلام ته راغلي وو، په قوت دلیل مو پرېښی دی. څه شي باندې؟ دغه شانتې ابو شامه فرمایي حیث جاء الامر بلزوم الجماعت، کوم ځای کې چې وایي په احادیثو کې دا راغلي دي چې علیکم بالجماعه، ید الله علی الجماعه، جماعت رونیسئ، ډله رونیسئ. نو د ډلې نه مراد د ګډو ریوړ نه دی ښه، د ګډو رمت مراد چې کوم ځای کې رمه خوشي بس هغه رمې پسې شه. دلیل ورسره شته که نشته؟ حق ورسره شته که نشته؟ دلیل کمزوری که نه؟ دی فرمایي ابو شامه فرمایي وی حیث جاء الامر بلزوم الجماعه فالمراد به لزوم الحق. د جماعت د اتباع نه څه مراد دی؟ د حق اتباع ده. فالمراد به لزوم الحق واتباعه. چې کوم ځای کې حدیث کې راغلی چې علیکم بالجماعه، جماعت ریسار کوي، یا ید الله علی الجماعه، د الله مدد او لاس د جماعت د پاسي. نو فرمایي مراد کې نه دا دی، جماعت نه مراد من حیث الجماعت ډله نه ده، حق مراد دی. څه شي؟ حق په ځان لازم کوي او اهل حق اتباع کوي. لہذا مونږ تاسو به تله او میزان د قرآن او د سنت شته، ځان به هم پې تلو او بل به هم پې څه کوو؟ تلو. که په دې باندې قرآن او سنت په دې میزان او په تله باندې لږ خلک برابرو دا اهل حق دي،
او که ډیر نو برابر د الہ کو فرمای ابو حفص فرمای من لم يزن افعاله واهواله في كل وقت بالكتاب والسنه ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال چې کوم انسان هر حال کې خپل اعمال او کردار او ټول افعال قرآن او سنت په تله اونتلی فرمای دا سړو کې شمار نه دی دا سړو کې دا سړی هم نه دی ښه لہذا موږ ټول خپل ځان ته په چا باندې قرآن او سنت باندې ښه الله پاک دې موږ تاسو ته د حق د اتباع توفیق نصیب کی د باطل د اتباع نه رب العالمین موږ محفوظ وساتي